بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو رونو خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بی او خوشحال بی. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. محترم، د لا اله الا الله یعنی د کلمې طیبه یو ډیر خاص ختم د اتوار پر ورځ ډیره اسانه وظیفه. هر مؤمن بنده چې دا عظیم الشان کلمه هغه ته په اسانه باندې ورزي، بس چې په کومه طریقه ز تاسو ته دا وظیفه خیمه او بیانوم، هم په دې طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی ژوند به الله جل شانه بدل کی. ان شاء الله تعالی د دې عظیم الشان وظیفه او د دې ختم مکمل کېدو سره به په یو ورځ کې الله جل شانه دستاسو دغه حاجات پوره کړي، دستاسو مقصد به پوره کړي. زمونږ د خپل رب کریم رب خزانه ډکې دي، لیکن محترم مونږ ته د غوښتلو چل نه راځي، لیکن د دې کلمې طیبه په برکت سره به تاسو ته حاصل شي. د هغه طریقې ز تاسو ته بیانوم. محترم، ډیره د طاقت والا او ډیره د اثر والا ختم او وظیفه ده. په ژوند کې صرف یو پیر لازمی تاسو دا ازماو کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی و، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آلی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچر تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زمونږ چې دا کوم نننې وظیفه ده دیتا علماء کرام او اولیاء کرام او اسم اعظم هم ویل دي. کچره زما محترم او دا کلمه طیبه د تلې په یو چابړي کې واچول شي او دا واړه اسمانونه او زمکا په بل چابړي کې ورواچول شي، نو دا کلمه به د هغې نه درنه او وزندار وي. دومره طاقت الله جل شانه په دې کلمه طیبه کې خو دی. نو محترم، یو بنده د دې عظیم الشان کلمې وظیفه وکي او د دې خاص ختم وکي، نو پاغي کې به څومره طاقت وي او څومره وزن به په هغه کې وي. لہذا محترم، د دې کلمې طیبه په ورد باندې خپل جبه لوندې وساتئ او د الله جل شانه د خزانو نه خپل حاجتونه پوره کړئ. دا دومره خاص کلمه ده چې دا د خپل ویون کې د پاره سفارش کوي او خپل ویون کې باندې جنت واجبای. کله چې یو بنده ټول عمر د الله رب العزت په نافرمانو کې تیر کی، په شرک او کفر کې تیر کی، او بیا په اخلاص سره صرف یو پیر د دې کلمې طیبه ورد کی، نو د انسان تمام گناهونه الله جل شانه معاف کوي او د انسان ته الله جل شانه بخشش کوي. نو په دې کې د گناهونو بخشش خوم شته دی. دغه رنګ زما عزتمندو، د چا خپل خپلوان وفات شي وي او دته دا پته نشته چې آیا هغه په علیین کې دي یا په سجین کې دي. علیین زما عزتمندو د نیکانو خلکو روحونه په علیین کې وي چې جنت کې ځای دی، او د بدانو خلکو روحونه د په سجین کې وي چې په دوزخ کې ځای دی. نو چې څوک د دې کلمې طیبه ورد او وظیفه د هغوی د پارو کې، نو الله جل شانه به هغوی جنت ته داخل کی او په جنت کې ورته الله جل شانه اعلی مقامات ور نصیب کی. نو زما عزتمندو، د کلمې طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله د دې ډیر زیات فضیلتونه دي. زما عزتمندو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمهم الله تعالی د دې حواله سره یو واقعه لیکلې ده په فضائل اعمال کې، فضائل ذکر کې صفحه نمبر 120 کې شپږ شلې صفحه باندې دا واقعه موجوده ده. دی لیکي
چې شیخ ابو زید قرطبي رحمت الله علیه فرمای چې ما دا ووریدل چې څوک اویا زره پیری 70,000 مرتبه د لا اله الا الله دا ختم او وظیفه وکي او چا د پاره هغه او بخي نو کاغه مړم وی الله رب العزت په د دوزخ د اور نه خلاصي. نو دی دا فرمای چې ما دا خبره ووریده نو ما 70,000 مرتبه اویا زره پیری می د خپل بیبي د پاره وی چې هغه وفات شوی و او 70,000 مرتبه چې کوم نصاب دی هغه ما د خپل ځان د پاره وی او آخرت ته ذخیره کو. نو دی دا خبره ذکر کوي چې مونږ سره یو ځوان اوسېدو چې دغه په باره کې دا مشهور و چې د صاحب کشف دی د جنت او دوزخ ورته هم کشف کیږي. ما ته د دې پرشتونوالي کې څه شک او شوبه پیدا شو. یو واره دغه ځوان مونږ سره خوراک کې شریکو چې ناګهانه یو چغه وهله او سای په سلګو شو او وی ویل چې زما مور دوزخ کې سوځي. دغه حالت په ما باندې ښکارا شو. یعنی دغه نوجوان وای دا صاحب کشف نوجوان وای چې زما مور په دوزخ کې ده ما باندې دا حالات په ما باندې ښکارا شوي دي. علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمای چې ما د دې ځوان د پریشانی ولیدا نو ما ته دا خیال لاغی چې ما وی چې راشه 70,000 مرتبه او یا زره پیری زبد د ورد وظیفه وکما او د دې ثواب به د مور ته او بخمه. یو هدا چې مال به پته مولګي چې آیا دل پرشتیا باندې کشف کیږي او کنه کیږي. بل دا چې الله رب العزت پاغه د دوزخ نه او باسي. نو دی وای چې ما 70,000 مرتبه او یا زره پیری ما د لا اله الا الله دا ختم د مور د پاره وکړو او په خپل زړه کې می هغه داغه ثواب می هغه ته ورو بخلو چې الله رب العزت ورته دوزخ نه نجات ورکي الله تعالی دې ورته کامیابی ور نصیب کی. نو ما په خپل زړه کې دعا وغوښتله او وی ذکر اذکار مې وکړو داغه ختم مې وکړو هغه پسې مې ورو بخلو او دوی وی چې ما خپل زړه کې په پټه باندې بخلیو او زما د دی ویلو خبر هم الله جل شانه نه علاوه بل چالانو. نو وی هغه ځوان فورن وی چې کاکاجی زما مور د دوزخ د عذاب نه لری کړی شو. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې ما ته د دې قصې نه دوه فائدې حاصل شوې. یو د لا اله الا الله برکت بل د اویا او زرو مقدار باندې د ویلو اوریدلو چې کومه تجربه و نو هغه ما ته وشوله او زما پوخ یقین مراغو چې دا ځوان دا صاحب کشف ته زما عزتمندو دا د رب ذوالجلال کلمه دا ډیره د جلال والا کلمه ده ډیره د کمال او ډیره د برکت والا کلمه طیبه ده. لہذا زما عزتمندو زما او دستاسو بس حاجت وی الله جل شانه به ضرور زمونږه دغه حاجات پوره کوي. او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمند یو بنده هغه دا وی چې زما د حاجت ته په یو ورځ کې پوره شي. نو زما عزتمند د هر قسمه حاجاتو پوره کولو د پاره تاسو دا وظیفه دا عمل او دا ختم د لا اله الا الله کول شي. زما عزتمندو دا به تاسو 70,000 مرتبه او یا زره پیری به تاسو دا وظیفه کوئ. ښه طریقه دا ده چې تاسو ځان سره څو کسان کېنوئ ماشومان هم ځان سره کېنولی شئ زنان هم ځان سره کېنولی شئ او دغه رنګې چې څوک هم ځان سره کېنولی شئ چې لا اله الا الله صحیح طریقې سره د دې الفاظ ادا کولی شي. نو دې ختم او ورد وظیفه تاسو کوئ. کاونټر به راواخلئ یا تسبیح یا په کجورو باندې یا په ګیټکو باندې چې پاک وي تاسو دا ذکر اذکار کولی شئ او چې کله تاسو سل پیری 100 مرتبه تاسو لا اله الا الله برابر کې نو ورپسې به یو پیرا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خامخا وای. د ترتیب سره زما عزتمند 70,000 مرتبه به تاسو د دې دا ورد وظیفه پوره کړئ. کله چې زما عزتمند 70,000 مرتبه د دې ورد وظیفه وکړه ختم وکړو نو بیا به یو کس دعا وغواړي او نو ټول به پاغه باندې امین وای. نو زما محترم او د هر
قسم مشکلات او پریشانو د ختمولو د پاره تاسو دا وظیفه دا عمل او دا ختم کول شي. دغه رنګ زما محترم او څوک وفات شي وي نو داغه د بخنه د پاره هم تاسو 70000 مرتبه د لا اله الا الله دا ختم وکي ان شاء الله تعالی. الله رب العزت به ورته بخشش ور نصیب کی. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پستا سو ډیره زیاته خوښشي وي. که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږه متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.